بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قرآن څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. قدرمنو اوریدونکو قرآن څه وایي د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم قرآن څه وایي خپرونه پیلوم. دا یادونه به په شروع کې وکړم چې زموږ نننۍ خپرونې کې اکثر د میراث مسائل څیړل کیږي. دا ډیر مشکل دي. قدرمن اوریدونکي دې ډیر په دقت سره واوري. للرجال نصیبون په دې آیت کې شپږم حکم دی د میراث په باره کې، او دا حکم چې الله رب العزت د میراث په باره کې ذکر کوي پاره د دفع د ظلم او همدارنګه رد دی په دود او رواج د جاهلیت باندې، ځکه د هغوی رسم او دود دا و چې چا به جنګونه نشوه کولی نو هغوی ته به دوی میراث نه ورکوه، لکه زنانه شول، بوډاګان شول، واړه بچي شول او معذور خلک شول. نو په دې آیت کې د هغوی برخې په اجمالي طریقې سره الله ذکر کوي او تفصیل انشاء الله وروسته را روان دی. نو ځکه الله فرمایي للرجال نصیبون د نارینهو دپاره برخه ده مما ترک الوالدان والاقربون د هغه مال نه چې پریښي وي مور او پلار او خپلوانو. رجال عام دی، که بالغ وي که نابالغه وي، که معذور وي او که روغ وي، او علت د میراث ولادت یا قرابت دی، او قرابت زوجیت ته هم ویلی شي. د دې وجې نه الوالدان او الاقربون دواړه ذکر کړل. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون همدارنګه د زنانو دپاره برخه ده د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار او همدارنګه خپلوانو. په دې کې هم دغه تعمیم دی خو سره د علت نه، او ترک په دواړو کې هغه مال ته اشاره ده چې هغه پرېښودل شوی وي وروسته د مرګ نه. مما قل منه که لږ وي د هغې نه، او کسره او که ډیر وي نصیبا مفروضه برخه ده مقرر کړې شوې. نصیبا مفروضه فرض په اصل کې پرې کولو ته ویل کیږي، ځکه چې په هغې کې د شبعاتو قطع او پرې کول کیږي، یعنی هغوی ته دا حصې ورکول الله تعالی فرض کړي دي چې د هغې تفصیل به انشاءالله وروسته راشي. او همدارنګه اشاره ده چې هر یوه برخه د بل د برخې نه قطع او جدا کولی شي، یا فرض په معنا د تقدیر او مقرر کولو دی. نو اشاره ده چې دغه برخې په قرآن کریم یا په احادیثو یا اجماع سره مقررې کړې شوي دي. ضرور به دا حصې د هغو مستحقینو ته تاسو سپارئ. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. په دې آیت کې اوم حکم دی چې په هغې کې دفع د ظلم کوي د کمزورو وارثانو نه. نو الله فرمایي وإذا حضر القسمة دا اسم دی په معنا د اقتسام یعنی تقسیمول، او مراد ترېنه تقسیمول د میراث دی. وإذا حضر القسمة کله چې حاضر شي تقسیمولو د مال ته اولو القربه خپلوان خلک، والیتاما یتیمان، والمساکینو مسکینان، فرزقوهم نو خرچه ورکړئ هغوی ته منهو د هغې مال نه، وقولو لهم قولا معروفا او وایئ هغوی ته وینا نرمه، وینا ښایسته.
د دې آیت په باره کې زموږ مفسرینو 4 اقوال نقل کړي دي. اول قول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او د ډیرو تابعینو دی چې د دې نه مراد هغه کسان دي چې په میراث کې د هغوی خپل څه حق نه وي خو د تقسیم په وخت کې هلته حاضر شي، نو هغوی لره د ټولو ورثاو په رضا سره څه برخه ورکول پکار دي. نو دا امر پاره د استحباب دی، د وجوب دپاره نه دی. یعنی هغه کسان چې د میراث د تقسیمولو په وخت کې هغه مجلس ته حاضریږي، اگر که هغوی په میراث کې حق نه لري، نو تاسو د هغوی لپاره د ټولو وارثینو په اجازې سره یو څه ورکړئ، ښه خبره ورته وکړئ. دویم قول یو روایت د حضرت عبدالله ابن عباس او همدارنګه د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهما او د بعضو تابعینو دی. دا حکم واجب و، لیکن په نزول د آیت د میراث سره چې وروسته راځي دا حکم منسوخ شوی دی. یعنی هغه کسان به چې په وخت د تقسیم د میراث کې هلته حاضرېدل، اگر که هغوی ته میراث نه رسیده نو واجب و چې تاسو هغه ته یو څه ورکړئ. اما کله چې آیت د میراث نازل شو وجوب یې منسوخ شه، اگر که استحباب باقی دی. دریم قول هغه روایت دی د سعید بن مسیب او د ابن زید نه چې د دې آیت نه مراد دا دی چې یو انسان ته مرګ راشي او دی وصیت کوي، نو خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو دپاره د مناسب وصیت وکړي، او مراد ترېنه هغه کسان دي چې په میراث کې برخه نه رسیږي، لکه اولاد د هغه زوی چې هغه د خپل پلار نه مخکې وفات شوی وي، او دا هم په طریقه د استحباب سره دی. او که د وجوب په طور سره وي نو دا بیا منسوخ دی، لکه څنګه چې علامه قرطبي رحمه الله لیکلی دي. څلورم قول روایت د سعید بن جبیر دی، حاصل دا دی چې د دې نه مراد هغه کسان دي چې په میراث کې د هغوی برخه شته. نو الیتاما او المساکین د عطف تفسیر د اولو قربا دپاره، یعنی دوی د میراث تقسیم مطالبه کوي فی الحال د خپل د حاجت د وجې نه، او فی الحال خو تقسیم د میراث مشکل دی، نو تاسې دوی ته د ضرورت مطابق یو څه ورکړئ چې هغه به وروسته بیا د دوی په حصه کې حساب شي. نو دا حکم د دوی د ضرورت په بنا باندې واجب دی. نو ځکه الله وایي واذا حضر القسمته، کله چې حاضر شي تقسیمولو د مال ته اولو القربه خپلوان خلک، والیتاما والمساکین یتیمان او مسکینان، فرزقوهم نو خرچه ورکړئ هغوی ته منهو دغه مال نه، وقولو لهم قولا معروفا او وایئ هغوی ته وینا نرمه. د مخکې اقوالو په بنا د دې نه مراد دا دی چې دوی ته دا وویل شي چې ستاسو په دې مال کې شرعا حصه نشته، لکه څنګه چې اول قول، لیکن صرف د صدقې په طور سره دا تاسو ته درکوو. او بنا په آخري قول دا مراد دی چې اوس د ضرورت د وجې نه دا لږه برخه واخلئ او څه وخت وروسته به پوره تقسیم وکړو، نو بیا به تاسو ته ستاسو برخه پوره درکړو. نو مقصد دا شو چې د یتیمانو او مسکینانو خفه کول جایز نه دي، بلکې د هغوی ضرورت پوره کول پکار دي. هغه یتیمان چې هغوی په دې میراث کې حق لري، لا تقسیم شوی نه دی، نو که هغوی راځي تاسو نه څه غواړي نو د هغو خفه کول په کار نه دي، یو څه ورکړئ، وروسته بیا د هغو په حصه کې د هغې حساب وکړئ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. په دې آیت کې وعظ او ترغیب دی عمل کولو ته په هغو احکامو باندې چې هغه په باره د یتیمانو او صفحاو کې ول. همدارنګه تایید دی د هغه حکم چې فرزقوهم او قولو کې هغه ذکر شوی دی. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين ودیریږي هغه کسان لو ترکو چې پرېږدي هغوی من خلفهم د ځان نه وروسته ذریة ضعافا اولاد کمزوری، خافو علیهم یېره کوي په هغوی باندې د ظلم د خلکو نه، فلیتقوا الله نو دوی دې ویریږي د الله نه، ولیقولو قولا سدیدا او خامخا وایي دې وینا حقه برابره. په تفسیر د دې آیت کې زموږ مفسرینو تقریبا 4 اقوال را نقل کړي دي. اول دا چې دا وعظ دی وصیانو او کفالت کوونکو د یتیمانو ته،
یعنی تاسو د دغه یتیمانو سره داسې معامله کوئ لکه چې تاسو غواړئ چې ستاسو د مرګ نه وروسته دې ستاسو د اولاد سره هغه معامله وشي. یعنی په هغوی باندې ظلم مه کوئ. او وروسته آیت هم په دې باندې دلالت کوي. لکه څنګه چې دا تاسو خوښوئ چې ستاسو په اولاد باندې د ستاسو د مرګ نه وروسته ظلم ونه شي، نو همدارنګه تاسو د یتیمانو سره ښه معامله کوئ، په هغو باندې ظلم مه کوئ. دویم قول، دا ټول انسانیت ته واز دی، ټولو مسلمانانو ته واز دی چې د یتیمانو او د خلکو د اولاد په باره کې ځان د ظلم کولو نه بچ وساتئ. لکه چې تاسو غواړئ چې ستاسو اولاد سره د ظلم ونه شي. یعنی هر کله چې یو انسان د خپل اولاد دپاره امن غواړي، نو د بل چا په بچو باندې د هم ظلم او زیاتی نه کوي، ځکه اکثر د ظلم سزا په دنیا کې میلاویږي. دریم قول، په دې سره مراد هغه شخص دی یا هغه کس دی چې مرګ ورته حاضر شي. نو بعضې کمعقل چې هلته حاضر دی په مجلس کې، هغه چاته چې هغه ته مرګ راغلی ورته وایي چې وصیت وکړه، خیرات وکړه، غلامان دې آزاد کړه، د ځان غم وکړه، د اولاد فکر مه کوه، هغوی ته به الله روزي ورکوي. نو هغه کس د دوی په وسوسې سره دوکه شي، نو ټول مال یا اکثر مال خیرات کړي او وارثان محروم کړي. نو داسې کسانو ته خطاب وشه چې تاسو په خپل اولاد باندې یېره کوئ، خفه کیږئ، نو د بل چا په اولاد باندې خفه کیږئ که نه. فلیتقوا الله، د الله نه وویریږئ. ولیقولو قولا سدیدا، خامخا وایي دې وینا حقه برابره. هغه چې مرګ ته نږدې دی دې ته مه مجبوره کوئ چې د خپل ټول مال بل چاته ورکړي، غلامان آزاد کړي، وصیت وکړي او د هغه ورثې ته څه پاتې نشي. څلورم قول، د دې مخکې قول برعکس دی. هغه کس چې هغه مرګ ته نږدې دی، ځینې کسان چې شاوخوا کې ناست دي هغه د وصیت کولو نه منع کوي. کله چې هغه خپلوانو غیر وارثانو ته وصیت کوي، نو دوی د وصیت نه منع کوي. نو الله ورته ویلي هغه کسان چې د مړي په خوا کې ناست دي، فلیتقوا الله، د الله نه دې ویره وکړي. ولیقولو قولا سدیدا، خامخا دې ووایي وینا حقه برابره. هغه چې کله غیر وارثانو ته وصیت کوي، نو هغه د وصیت نه مه منع کوئ. نو حکم د دې آیات ټولو ته شامل دی. نو الله ویلي فلیتقوا الله، هر کله چې په خشیت سره امر کول په دلیل سره ثابت شو، نو اوس په هغې باندې تفریح کوي په تقوا سره. یعنی خشیت او قلبي ویره مستلزم د پوره تقوا لره په اعتبار د اعمالو سره. ولیقولو قولا سدیدا، دا امر عام دی، کفیل او وصي ته خطاب دی. یعنی و یتیم ته د خپل اولاد په شان ښایسته آداب و تعلیم ورکړئ. همدارنګه حاضرینو د مریض ته خطاب دی. یعنی خپل مریض مرض الموت ته دا ووایي چې حقوق واجبه ادا کړه او مناسب شرعي وصیت وکړه. همدارنګه هغه ته د لا اله الا الله تلقین وکړي، لیکن امر دې ورته نه کوي. همدارنګه وصیت کوونکی د وصیت کولو په وخت کې د مال د درېیمې حصې نه تجاوز نه کوي او وارثان دې فقیران نه پرېږدي چې بیا د خلکو نه هغوی سوالونه کوي، لکه چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ثابته ده. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. په دې آیت کې تخویف اخروي دی. هغه چا دپاره چې یتیمانو باندې د هغوی په مال کې ظلم کوي، په ظلم سره په غصب سره د یتیمانو مال خوري، نو په دې آیت کې د هغو لپاره تخویف دی. الله وایي ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ناحقه سره، په ظلم سره. انما یأکلون فی بطونهم نارا، یقینا دوی اچوي په ګېډو خپلو کې اور. وسیصلون سعیرا، او زر دی چې داخل بشي اور ته. د دې آیت نه مراد عام خلک دي، که هغه وصیان او کفیلان د یتیمانو وي، یا وصیان کفیلان د یتیمانو نه وي خو د یتیمانو مال په ظلم سره خوري، نو دا ټولو ته خطاب دی. او فی بطونهم لفظ کې ډیر خوراک ته اشاره ده، یعنی خیټه ډکوي. همدارنګه دا لفظ دلالت کوي په ډیر قباحت د دوی باندې. نارن نه مراد د جهنم اور دی چې ذکر د مسبب او مراد ترېنه سبب دی، یعنی حرام یا د دې نه مراد دردونه او مختلف مصائب د دنیا دي چې حرام مال په دنیا کې د هغې دپاره سبب وګرځي، یا مراد د دې نه عین اور دی چې دوی به په جهنم کې اور خوري. چا چې په دنیا کې د یتیمانو مال خوړلی وي هغوی به په جهنم کې اور خوري، لکه
ځکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې دا خبره ثابته ده. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. په دې آیت کې اتم حکم دی او دا تفصیل د هر هغه برخو او حصو دی چې په للرجال نصیبون کې اجمالا ذکر شوي وي او په دې کې تصریح ده د جاهلیت والاو په رواجونو باندې چې هغوی په زنانو نابالغو او معذورو کسانو باندې ظلم کوه هغوی ته میراث نه ورکوله هغوی ته به په میراث کې برخه نه ثابتوله. نو الله فرمایی یوصیکم الله کلک حکم درکوي تاسو ته الله تعالی. علامه قفال لیکلی دي چې عیسی په اصل کې رسولو ته ویل کیږي. علامه زجاج لیکلی دي چې عیسی دلته په معنا د فرض کولو ده او ابن عاشور لیکلی دي چې عیسی امر کول دي په هغه څیز چې په هغې کې نفع د مامور وي او د امر کوونکي د طرف نه اهتمام وي. او علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلي چې معنا دا ده چې امر کوي تاسو ته په عدل سره همدارنګه وصیت هغه حکم ته ویل کیږي چې د هغې دپاره ناسخ نه وي نو د دې نه مراد تاکیدي حکم کول دي. نو دا تعبیر دلیل دی په ډیر اهتمام باندې په مسئله د میراث کې. نو ځکه الله رب العزت فرمایي یوصیکم الله کلک حکم درکوي تاسو ته الله رب العزت. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې دا آیت او ورپسې آیت او د صورت آخري آیت ټول په علم فرائض کې دي یعنی د علم میراث په باره کې دي او د میراث شرعي احکام د دې آیتونو نه اخیستل شوي دي او احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تفسیر دي. او د علم فرائض یا علم میراث په زده کولو کې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام احادیث راغلی دي او علامه قرطبي لیکلی دي چې دا آیت رکن دی د ارکانو د دین نه او ستن ده د ستنو د احکامو نه او ده مور ده د امهاتو د آیتونو نه او همدارنګه علماو لیکلی دي چې علم فرائض یعنی علم میراث درېیمه حصه د علم ده بلکې دا یې ویلي دي چې نیم علم دی. او په دې باندې د قدرمنو اوریدونکي باید پوه شي چې د میراث دپاره شرعا 3 اسباب دي. اول نسبت د تولد یعنی اولاد او والدین. دویم سبب نسبت د زوجیت یعنی خاوند او ښځه. دریم سبب هغه نسبت د اخوت دی. اول دواړه چې هغه نسبت د تولد دی یا نسبت د زوجیت دی په دې 2 آیتونو کې ذکر دی او دریم چې هغه نسبت د اخوت دی د دې دویم په وروسته حصه کې او په آخري آیت کې هغه ذکر دی. نو په اول آیت کې د توالد سره 6 مسائل ذکر دي او په دویم آیت کې په نسبت د زوجیت سره 4 او په نسبت د اخیافي رورولي او خورولي سره 5 ذکر دي چې مجموع تقریبا 15 مسائل کیږي. په دې باندې باید هم پوه شو ورثه 3 قسمه دي. اول ذوی الفروض، دویم عصبه، دریم ذوی الارحام. د عصبه او د ذوی الارحام په میراث کې اختلاف شته دی. ذوی الفروض هغه کسان دي چې د هغوی خاص برخې په قرآن کریم کې او د رسول الله په احادیثو کې یا په اجماع سره ثابت او ذکر وي او هغه 6 برخې دي. نصف یعنی نیمه، ربع یعنی 4، سمن یعنی 8، ثلثان یعنی 2/3 حصې، ثلث یعنی 3، سدس یعنی 6. او ذوی الفروض 2 قسمه دي، نارینه او زنانه. بیا نارینه 10 قسمه دي. اول زوی، دویم مسی و ان سفل اگر که د دوی نه ښکته هم وي، دریم پلار، څلورم نیکه اگر که د دوی نه برم وي چې د نیکه نیکه هم وي، پنځم ورور، شپږم وراره، اووم تره، اتم د تره زوی، نهم خاوند او 10 مولا د آزادولو. زنانه 7 قسمه دي، لور،
نوسی اگر که ښکته وي، مور همدارنګه نیا اگر که بره هم وي، خور، ښځه او مولاته د آزادولو. او عصبه هغه کسان دي چې د هغوی برخې په خاص طریقې سره نه وي ذکر، لیکن کم میراث چې د ذوي الفروز د برخو نه باقي پاتې شي نو هغه د دوی حق وي. نو وروستو د ادا کولو د قرض او وصیت نه چې په درېیمه حصه کې وي تقسیم د میراث به کیږي. نو که چیرې ذوي الفروز موجود وي نو د هغوی برخې به په اول کې ورکول کیږي، او د هغوی نه وروسته چې کوم مال پاتې شي نو هغه به په عصباتو باندې تقسیمیږي. او حق د عصبو د قرآن کریم نه په سکوت سره او د احادیثو نه په صراحت سره معلوم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ورسوئ فرائض اهل د هغوی ته او باقي هغه شخص ته ورکړئ چې مړي ته نږدې وي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو په دې هم پوه شئ یوسیکم خطاب اگر که عام دی لیکن په سبب د احادیثو صحیحو سره تخصیص کړی شوی دی. اول دا چې وارث به کافر نه وي، لکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی لا یرث الکافر المسلمه، کافر د مسلم نه میراث نشي وړی. دویم دا چې هغه به مریی یعنی غلام به نه وي، ځکه چې مریی او غلام د آزاد شخص وارث نشي کیدلی. دریم دا چې قاتل به نه وي، یعنی قاتل به د مقتول میراث نه محروم وي. څلورم دا چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام میراث نشي وړل کیدلی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة، زموږ د جماعت د انبیاو نه میراث نه وړل کیږي، موږ چې څه پرېښودلي وي نو هغه به صدقه وي. او دا حدیث متواتر دی، تقریبا د 19 صحابه و کرامو نه دا روایت شوی دی. کله چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا حدیث ذکر که نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راضي شوه، د خپل پلار نه څه میراث ونه وغوښته. که څوک سوال وکړي چې په حدیث کې ثابت دی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها غصه او خفه شوه او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره تر مرګه پورې خبرې ونه کړې، د دې جواب کې زموږ محدثینو لیکلي دي لکه عینی په عمدة القاری کې او ابن حجر په فتح الباری کې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د فاطمې رضی الله تعالی عنها دروازې ته راغی او تر دې پورې چې هغه رضا شوه. او ابن کثیر په البدایه و النهایه کې لیکلی دي چې د خبرو نه کولو مطلب دا دی چې په میراث طلب کولو کې فاطمه الزهرا د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنها سره تر مرګه پورې خبره ونه کړه چې بیا میراث وغواړي، ځکه چې په حدیث اوریدلو سره د فاطمه الزهرا تسلی حاصله شوه. نو ځکه الله فرمایي یوسیکم الله، کلک حکم درکوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم، په باره د میراث د اولاد ستاسو کې. اولې د اولاد په میراث باندې شروع وکړه، ځکه چې د انسان تعلق د اولاد سره د هر چا نه مخکې او ډیر وي. او دلته مضاف پټ دی یعنی فی ارث اولادکم، او ارث عام دی که اولاد د مور و پلار نه میراث وړي او که والدین یعنی مور و پلار د اولاد نه میراث وړي. نو د اولاد دوه حالته دي، حالت د انفراد او حالت د اجتماع د والدینو سره. او حالت د انفراد درې قسمه دی، مذکر او مؤنث به دواړه وي. دای په للذکر مثل حظ الانثیین سره ذکر کړی دی، یا به صرف مؤنث وي، دای ورپسې جملو کې ذکر کړی دی. او چې یوازې مذکر وي نو د هغه حال صراحتا نه دی ذکر کړی، نو د هغه دپاره ټول مال دی په طریقه د عصوبت سره. للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره په شان د برخې د دوو زنانو ده. دا اوله مسئله ده او د دې دوه صورتونه دي. اول صورت دا دی چې څوک سړی یا ښځه مړ شي او یو زوی او یوه لور ترې پاتې وي، نو مال به درې برخې شي، دوه برخې به زوی له ورکول کیږي او یوه برخه به لور ته ورکول کیږي. د اول صورت. دویم صورت دا ده چې یو زوی او دوه لوڼې ترې پاتې شي، نو مال به په منځ کې نیم کړی شي، نیمه برخه به زوی ته ورکول کیږي او باقي نیمه به په دواړو خویندو باندې تقسیمیږي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره په شان د برخې د دوو زنانو دي. که څوک سوال وکړي چې داسې ولې ونه فرمایل چې للانثیین مثل حظ الذکر یا للانثی مثل نصف حظ الذکر، مفسرینو کرامو د دې نه جواب کړی په دې عبارت کې تصریح ده په فضیلت د مذکر په مؤنث باندې. همدارنګه مذکر په سبب د جاهلیت سره تمه کوي چې ټول مال به زما وي، نو وویل شو چې ټول مال صرف ستا حق نه دی بلکې مؤنث او خور هم در سره شریکې دي.
که څوک سوال وکړي زنانه کمزورې او بېطاقته دي نو د هغوی برخې ولې د مذکر د برخې نیمه ګرځولې ده مفسرینو کرامو جواب کړی په مذکر باندې د ښځې او د خور او لور او د نورو نفقه واجب ده نو مذکر او نارینه ډیر مال ته محتاج دی بنسبت ښځې سره فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك نو که وي زنانه دوه یا زیاتې د دوو نه فلهن نو دوی لره ثلثا ما ترک دوه حصې دي د هغه مال نه چې پرېښودلي وي ده یعنې ټول مال به درې برخې کړی شي نو دوه برخې به دغه زنانه و وارثانو کې پوره تقسیم کړی شي او یو ثلث چې هغه درېیمه برخه ده هغه به د عصبو دپاره وي که هغه هر څوک وي وإن كانت واحدة فلها النصف او که یوه وي نو هغې لره بیا نیمه برخه ده دا درېیمه مسئله ده چې صرف یو لور پاتې وي او مذکر ورور سره نه وي سړی مړ شه ښځه مړه شوه د هغه نه صرف یوه لور پاتې ده ورور نه لري نو ټول مال به دوه حصې کړی شي یوه حصه به هغې لور ته ورکول کیږي او باقي به په عصبو باندې تقسیم کیږي که څوک سوال وکړي چې دلته خو د دوه لورګانو د حصو وضاحت نه دی شوی نو که یو سړی او یوه ښځه مړه شي او د هغې نه دوه لورګانې پاتې شي د هغو حصه به په میراث کې څنګه وي زموږ مفسرینو جواب کړی چې د هغې د علم دوه طریقې دي یعنې د هغو د حصو د علم چې څنګه به د هغو په حصو باندې پوهېږي دوه طریقې دي اوله دا چې هر کله چې یوې لور ته د یو ورور سره درېیمه حصه میلاویږي په دلیل د للذکر مثل حظ الانثیین سره نو یوې لور له د بلې لور په ملګرتیا کې هم خامخا ثلث میلاویږي نو د دوو دپاره دوه ثلثه شول دویمه طریقه قیاس دی په دوه خویندو باندې چې د دې صورت په آخري آیت کې ذکر دی چې خویندې خو په نسبت د لورګانو سره لرې دي لیکن چې خویندې د مړي ته دوه حصې میلاویږي نو دوه لونو ته خو به ضرور دوه حصې میلاویږي مال به درې حصې شي دوه حصې به د دوه لورګانې واخلي یوه حصه به بیا په عصباتو باندې تقسیمیږي لکه څنګه چې یو څوک مړ شي د هغه نه دوه خویندې پاتې شي مال درې حصې کیږي دوه حصې هغو خویندو ته ورکول کیږي اگر که هغه خویندې د لورګانو په نسبت باندې لرې دي یوه حصه عصباتو ته پاتې کیږي همدارنګه دا مثال د دوه لورګانو هم دی که څوک سوال وکړي نو بیا په لفظ د فوق ذکر کولو کې څه فایده ده مفسرینو د دې نه جواب کړی چې په دې کې یو وهم دفع کوي هغه دا دی چې هر کله دوه لورګانو لره دوه ثلثونه دي یعنې دوه حصې دي نو آیا درې لورګانو دپاره به ټول مال وي درې واړه ثلثه به بیا دا درې واړه اخلي نو په دې سره دغه وهم دفع کړه چې د دوو نه به زیاتو لره هم دوه ثلثه او دوه حصې وي هغه به په هغوی باندې برابر تقسیمیږي مثلا یو سړی یا یوه ښځه مړه شوه د هغه نه درې لورګانې پاتې شوې مال به درې حصې کیږي دا دوه حصې به دوی اخلي دا درې خویندې به خپل منځ کې تقسیموي او یوه هغه حصه به عصباتو ته پاتې کیږي نور به مو اورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد مخکې ذکر شو میراث د اولاد د مور او پلار نه اوس ذکر کوي د مور او پلار د خپل اولاد یعنی د زوی او لور نه نو دا څلورمه مسله ده مثلا یو کس مړ شي او د هغه نه مور او پلار پاتې وي اولاد هم وي نو مور و پلار دپاره به شپږمه برخه وي او که اولاد نارینه وي نو باقي ټول مال به د هغه وي او که نارینه او ښځینه دواړه وي نو په طریقه د للذکر مثل حظ الانثیین سره به باقي مال تقسیم کړی شي نارینه ته دوه حصې او هغې زنانه ته یوه حصه او که صرف مؤنث پاتې وي سړی مړ شه مور و پلار هم پاتې دي او همدارنګه د هغه نه یوه لور پاتې ده نو که یوه وي د هغې دپاره نیم د کل مال نیم د ټول مال به یوې ته ورکول کیږي او که دوه وي یا د دوو نه زیاتې وي نو د هغوی دپاره به دوه ثلثه وي لکه چې مخکې دا تیر شول او باقي به پلار ته په طریقه د عصوبت باندې ورکول کیږي صورت د مسئلې دا دی یو سړی مړ هغه یو زوی هم لري او مور و پلار یې هم شته دی نو د مال شپږمه برخه به مور و پلار ته ورکول کیږي باقي ټول مال به د زوی وي بل صورت سړی مړ مور و پلارم تې پاتې یوه لورم تې پاتې ده نو نیم د ټول مال به رااخیستل کیږي دې لور ته به ورکول کیږي او باقي مال به ټول څوک اخلي پلار اخلي په طریقه د عصوبت سره دریم صورت دا دی سړی مړ شه د هغه نه مور و پلار پاتې شول
او همدارنګه زمن او لورګانې ترې پاتې شوې نو شپږمه برخه به مور و پلار اخلي باقي مال به د ورونو او د خویندو په منځ کې تقسیمیږي مثلا 2 حصې به ورور اخلي 1 حصه به خور اخلي دا دریم صورت څلورم صورت دا دی سړی مړ شه د هغه نه 2-3 لورګانې پاتې شوې او مور و پلار ترې پاتې شول نو شپږمه حصه به مور و پلار اخلي 2/3 هغه به دا خویندې اخلي او باقي مال به په طریقه د عصوبت سره ټول څوک اخلي پلار اخلي نو ځکه الله رب العزت فرمایي ولابویه او د ده مور و پلار دپاره لکل واحد منهم السدس هر یوه لره د دې دواړو نه شپږمه برخه ده مما ترکه د هغه مال نه چې دی پریښی وي ان کان له ولدن که دې مړي دپاره اولاد وي نو مور و پلار به شپږمه اخلي فإن لم يكن له ولد که دې دپاره اولاد نه و وورثه ابواه او وارثان د ده مور و پلار د ده وي فلأمه الثلث نو مور د ده لره بیا درېیمه برخه ده فإن لم يكن له ولد په دې نفع کې زوی او لور او اولاد د زوی ټول داخل دي فلأمه الثلث دا 5مه مسئله ده دلته پلار د حصې ذکر ونه شه نو مقصد یې دا دی چې باقي 2/3 دي نو هغه ټول مال د پلار دپاره دی د دې وجې نه چې هغه په داسې حال کې عصبه دی مثلا صورت د مسلې دا دی یو سړی مړ شه هغه اولاد نه لري صرف مور و پلار یې پاتې دي او دا مور و پلار د خپل زوی نه خو میراث وړي نو مال به ټول 3 حصې شي 1 حصه به مور ته ورکول کیږي باقي چې څه پاتې دی هغه به ټول پلار په طریقه د عصبیت سره اخلي فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیة یوصى بها او دین او که وي دې مړي لره ورونه نور فلأمه السدس مور لره شپږمه حصه ده من بعد وصیت وروسته د پوره کولو د وصیت نه یوسی بها چې وصیت یې کړی په هغې سره او دین او د ادا کولو د قرض نه دا شپږمه مسئله ده او د فإن لم یکن له ولدون لاندې دا مسئله داخله ده سړی مړ اولاد یې نه وي او مور و پلار وي خو د مور و پلار تر څنګ دا مړی ځان ته ورونه هم لري 2 ورونه وي یا د 2 نه زیات وي ځکه چې په باب د میراث کې 2 عدد هم په جمع کې داخل دي دا ورونه که اعیاني وي علاتی وي یا اخیافي وي لکه څنګه چې علامه قرطبي لیکلي نو د دې ورونو په وجود سره د هغوی مور محرومه شوه او د هغې حصه 3مې نه 6مې ته راکوز شوه چې دې ته په علم میراث کې حجب نقصان وایي او د دې ورونو د حصې په باره کې اختلاف دی د جمهورو مسلک دا دی چې دوی د وجې د پلار نه محروم دي ځکه چې پلار یې شته دی لیکن د مور حجب کوي او په نزد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دوی دپاره هم سدس دی چې هغه کم کړی شوی دی د مور د حصې نه همدارنګه چې صرف خویندې وي په دې کې هم اختلاف دی جمهور علما وایي چې دوی د مور حجب نقصان کولی شي او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دا دی چې دوی حجب نشي کولی او هر کله چې مور شپږمه حصه واخلي نو په نزد جمهورو باندې باقي ټول مال 5 حصې د پلار دی صورت د مسلې دا دی په دقت یې واورئ قدرمنو اورېدونکو سړی مړ شه اولاد نه لري صرف مور و پلار ته پاتې دي او د مور و پلار ته څنګ یا ورونه لري یا خویندې لري دا ورونه که د دې اعیاني وي اخیافي وي یا علاتی وي لکه څنګه چې علامه قرطبي لیکلي دي نو د ورونو په وجود سره مور محرومه شوه او د هغې حصه 3مې نه 6مې ته لاړه ځکه چې مخکې که ورونه نه ول اولاد یې نه ول خو مور 3مه حصه نو اوس چې دلته ورونه دي نو د مور حصه 3مې نه لاړه 6مې ته لاړه چې دې ته حجب نقصان وایي بیا د دې ورونو د حصې په باره کې اختلاف دی چې مور خو 3مې نه 6مې ته بوتله اوس دا ورونه د دې مړي میراث اخیستلی شي که نشي اخیستلی د جمهورو مسلک دا دی چې د دوی پلار ژوندی دی نو د پلار د وجې نه دوی محروم دي او په نزد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دوی دپاره وایي سدس دی هغه سدس چې د مور نه کم کړی شوی دی همدارنګه که سړی مړ شه مور و پلار یې باقي دي اولاد نه لري خویندې لري نو دا خویندې حجب و نقصان کولی شي د مور حصه د 3مې نه 6مې ته بیایي نو چې کله 6مه لاړه نو باقي ټول مال بیا دلته د پلار دی هغه ځینې علما چې سدس ورکوي ورونو ته ورکوي به او که نه ورکوي باقي ټول مال بیا د چا دی د پلار دی
من بعد وصیة یوصي بها او دین. علامه زمخشري ویلی دی چې دا متعلق دی د ماقبل تقسیم سره، یعنی د دې حصو تقسیم وروستو د وصیت پوره کولو نه دی. او علامه ابو حیان په بحر محیط کې لیکلی دي چې دوی مستحق دي د دغه حصو وروسته د وصیت نه، او دلته مضاف پټ دی، یعنی تنفیذ وصیت، جاری کول د وصیت. یوصي ضمیر راجع دی میت ته، او دینن کې هم مضاف پټ دی، یعنی اداء دینن. صاحب اللباب د ابو البقا نه نقل کړی دی چې او د پاره د یو دوو څیزونو دی ترتیب افاده نه کوي، یعنی او پاره د احد الامرین دی، پاره د ترتیب نه دی، یعنی په دې دواړو کې که یو یا دواړه وي لیکن د میراث نامه به مخکې وي، یعنی وصیت به پوره کیږي په درېیمه حصه کې، قرض به ادا کیږي، وروسته د دې ونه به بیا میراث تقسیمیږي. که څوک سوال وکړي چې په شرعي دلیلونو سره دا ثابته ده چې د قرض ادا کول مخکې ده په وصیت باندې، نو دلته یې وصیت ولې مخکې ذکر کړی په قرض باندې؟ مفسرینو جواب کړی وصیت په شان د میراث بې عوضه څیز دی، نو په ورثو باندې د دې اجرا ګرانه وي، او صاحب د وصیت هم په زوره مطالبه نشي کولی، او هر څه قرض دی نو د هغه طلبګار وي، او هغه په وارثانو باندې ګران نه وي، نو د اهتمام دپاره یې وصیت مخکې ذکر کړی په دین باندې. آباؤکم و ابناؤکم، پلاران ستاسو، و ابناؤکم زامن ستاسو، لا تدرونه نه پوهیږئ ایهم اقرب لکم نفعا، تاسو چې کوم یو د دوی زیات نږدې دی تاسو ته په نفع کې. فریضة من الله، حصې مقررې کړې شوي دي د طرف د الله تعالی نه. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله تعالی پوه دی، حکمتونو والا دی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، دا علت دی د ذکر شوي تقسیم دپاره، یعنی الله تعالی د میراث تقسیم ستاسو عقلونو ته نه دی حواله کړی، ځکه چې ستاسو عقلونه د ټولو مصلحتونو احاطه نشي کولی. کله کله نفع ته ضرر وایي او کله ضرر ته نفع وایي، او الله تعالی خو په ټولو مغیباتو باندې علم لري، نو د دې برخو تقسیم او تقدیر الله تعالی په خپل علم سره وکړه. یا دا جمله متعلق ده د وصیت سره چې کله وصیت د مور او پلار دپاره نفع والا وي، او کله وصیت د اولاد دپاره فایدهمند وي، لیکن اول قول غوره دی. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه نقل دی چې دا د آخرت سره تعلق لري، او د نفع نه مراد شفاعت د والدینو دی د اولاد دپاره، او برعکس هم. او د مجاهد او ابن سیرین رحمهم الله نه نقل دی چې دا په دنیا کې دی چې والدین د اولاد سره ډیر شفقت او محبت کوي، او چې اولاد د والدینو ډیر اطاعت او فرمانبرداري کوي. غوره دا ده چې دنیا او آخرت دواړو ته شامل دی. علامه قرطبي لیکلي چې والدین کله د اولاد په دعا سره اوچته درجه حاصله کړي، نو دارنګه اولاد د والدینو په دعا سره اوچت مقام حاصلولی شي. او علامه ابو حیان په تفسیر بحر محیط کې لیکلی دي چې په دې کې اشاره ده چې د مورث د مرګ تمنا مه کوئ، ځکه تاسو نه پوهیږئ چې کوم یو تاسو ته قریب دی په اعتبار د نفع سره. فریضة من الله، دا د مفعول مطلق په ځای دی د یوسیکم دپاره چې د هغه معنا فرض دی، یا فعل پټ مراد دی، یعنی فرض الله فریضة، او په دې کې اشاره ده چې دا ذکر شوي مقادیر فرض دي د الله تعالی د طرف نه، نو د دې انقیاد ضروري دی. ان الله کان علیما حکیما، په دې کې هم اشاره ده چې دا ذکر شوی تقسیم د الله تعالی د علم او حکمت سره موافق دی، نو د دې مخالفت مه کوئ. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربوع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربوع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. په دې آیت کې د هغه میراث ذکر کوي چې هغه په سببیت د نکاح سره وي وروسته د نسب ذکر کولو نه.
او هر کله چې وراثت په نسب سره مخکې دی په وراثت د نکاح باندې د دې وجې نه هغه یې مخکې ذکر که او دی ورپسې راوړ او هر کله چې په وراثت نسبیه کې مذکر دپاره په مقابل د مؤنث کې دوه برخې دي نو دا په وراثت سببیه کې هم فرق دی په منځ د خاوند او ښځه کې په برخو د میراث کې او په وراثت سببیه سره څلور مسائل ذکر کوي. اوله مسئله الله فرمایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد تاسو لره نیمه د هغه مال نه ده چې پرېښودلی وي ښځو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که چیرې نه وي د هغوی دپاره هیڅ اولاد. د اوله مسله ده دا نارینهو ته خطاب دی او د ازواج نه مراد بیبیانې دي یعنې چې د یو سړي ښځه وفات شي او د هغې ښځې خاوند نه وي نه د ده خاوند نه او نه د بل خاوند نه نو هغه مال چې د ښځې پریښی دی په دې مال کې به د خاوند نیمه حصه ده. دویمه مسله فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا او کوي هغوی دپاره اولاد نو تاسو لره څلورمه حصه ده د هغه مال نه چې پرېښودلی وي دوی من بعد وصیت یوسین بها او دین وروسته د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کړی دی دوی په هغې سره او دین او د ادا کولو د قرض نه. دا دویمه مسله ده یعنې چې یوه ښځه وفات شي او خاوند یې پاتې شي خو دا ښځه ځان ته اولاد هم لري یا د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه نو څلورمه برخه به دلته خاوند اخلي او د اولادونو د برخو ذکر هغه په مخکې آیتونو کې تیر شه. من بعد وصیت یوسین بها او دین د دې تفسیر مخکې ذکر شو او دا تصریح ده چې د ښځې په خپل مال کې د وصیت اختیار شته دی د خاوند اذن او اجازې ته پکې حاجت نشته دی. نو دلته دوه مسلې شوي کله چې ښځه مړه شي ښځه اولاد نه لري خاوند تی میراث وړي نو خاوند لپاره نیم دی او که ښځه مړه شي خو ښځه اولاد لري نو د خاوند دپاره دلته بیا څلورمه حصه ده. ولهن الربوع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ولهن الربوع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد دا درېیمه مسئله ده یعنې چې خاوند وفات شي او د دې ښځې یا د نورو ښځو نه اولاد نه وي نو که یوه ښځه وي نو د هغې دپاره څلورمه حصه ده د دې میراث نه او که دوه یا درې یا څلور ښځې وي نو دا څلورمه حصه به په هغوی کې برابر تقسیمیږي. مخکې جمله کې نارینهو ته خطاب کړی و او دلته یې زنانهو ته خطاب نه دی کړی اشاره د تعلیم د ادب ته چې د ښځو دپاره غایبوالی پټوالی او په پرده کې اوسېدل شرعي حکم دی. ترکتم کې خاوندانو ته خطاب دی په طریقه د مجاز سره یعنې وروسته د مرګ نه. نو که خاوند مړ شه اولاد یې نه درلوده که یوه ښځه ترې پاتې وه دوه پاتې وې درې پاتې وې څلور پاتې وې نو د هغو دپاره څلورمه حصه د دې مال ده لکه څنګه چې الله فرمایي ولهن الربوع ښځو لره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېښودلی وي تاسو ان لم یکن لکم ولدن که چیرې نه وي تاسو لپاره څه اولاد نه د دې ښځو نه نه د نورو نه فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها او دین. دا څلورمه مسله ده چې خاوند وفات شي یوه ښځه یا ډېرې ښځې وي خو اولاد هم لري نو د یوې ښځې دپاره یا د دې ډېرو ښځو دپاره اتمه حصه ده چې هغه اتمه حصه به د دوی په منځ کې برابره تقسیمیږي او د اولاد حصه د مخکې آیت نه معلومه شوه. نو ځکه الله فرمایي فان کان لکم ولد نو که وي تاسو دپاره اولاد فلهن الثمن نو بیا ښځو دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېښودلی وي تاسو من بعد وصیت وروسته د پوره کولو د وصیت نه یعنې دا میراث به تقسیمیږي خو اول به ستاسو وصیت پوره کیږي توصون بها چې وصیت کوئ تاسو په هغې سره او دین او د ادا کولو د قرض نه اول به وصیت ادا کیږي د درېیمې حصې نه قرض به ادا کیږي وروسته د هغې نه به دا مال تقسیمیږي چونکه تاسې اولاد لرئ ښځې به اتم اخلي او نور مال به ستاسو د اولاد په منځ کې تقسیمیږي. وان کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. په دې جملو کې د اخیافي ورور او د اخیافي خور میراث ذکر کوي لیکن د استحقاق د میراث دپاره چې سبب د اخوت سره وي شرط دا دی چې مورث به کلاله وي. په دې باندې پوه شئ قدرمنو اوریدونکو چې ورونه او خویندې درې قسمه دي. اول اعیاني چې د مور او د پلار نه وي دې ته اعیاني ورونه او خویندې ویل کیږي.
دویم قسم علاتی چې پلار کې شریکې وي او میندې جدا جدا وي. او دریم اخیافي چې په مور کې شریکې وي او پلارانې جدا جدا وي. که مور و پلار شریک وي دا اعیاني، چې پلار شریک وي میندې جدا جدا وي دا علاتی، او که مور شریکه وي خو پلرونه جدا وي دا بیا اخیافي دي. نو د دې متعلق الله رب العزت اوس 5 مسائل ذکر کوي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي و ان کان رجل، او که چیرې وي یو سړی یورثو کلالتن چې میراث ترېنه وړل کیدی شي میرات، او امرأتن یا زنانه داسې وي یعنی امرأتن کلالتن وله اخ او اختن، او د دې لپاره ورور یا خور وي د مور نه صرف یعنی اخیافي وي، فلکل واحد منهما السدس، نو هر یوه لره د دې دواړو نه 8 حصه ده. یو سړی مړ شو اولاد نه لري، مور و پلار نه لري، همدارنګه ښځه مړه شوه اولاد نه لري، مور و پلار نه لري، خو صرف یو اخیافي ورور یا اخیافي خور لري، نو دلته به د متروکه مال نه د اخیافي ورور او د اخیافي خور لپاره 8 حصه ورکول کیږي چې دا دواړه په دې کې برابر دي. کلاله د دې په اصل ماده کې اختلاف دی. علامه زمخشري ویلی دی چې کلاله د کلال نه مشتق دی په معنا د بې قوته، چې یو سړی ډېر ستړی شي نو بې قوته شي. او ځینې علماو ویلي دي چې کلاله د تکلل له شی نه اخیستل شوی دی په معنا د احاطه کولو، او ځینې علماو ویلي دي چې دا د کل عنه نه مشتق دی په معنا د تبعات یعنی لرې شو، او دا لفظ مذکر او مؤنث مفرد و تثنیه او جمع ټولو دپاره یو شان استعمالیږي، او په شرعي معنا کې ډیر اقوال دي. اول قول د علي او د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما او د جمهور اهل لغتو دی چې مراد د کلاله نه هغه میت او هغه مړی دی چې د هغه ولد او والد زوی او پلار نه وي، او علامه قرطبي ویلی دی چې په دې قول باندې اجماع ده. دویم قول د حضرت ابابکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما نه نقل دی چې کلاله هغه میت دی چې والد یعنی پلار یې نه وي، او علامه قرطبي ویلی دی چې دوی د دې قول نه رجوع کړې ده. دریم قول دا دی چې ولد یې نه وي، د دې قول دلیل د دې صورت آخري آیت دی چې په هغې کې فرمایلی دی ان امرأ هلک لیس له ولد. نو ځکه الله فرمایي و ان کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس. په دې کې 4 مسائل دي. اول دا چې سړی کلاله وي او یو ورور وارث وي، دویم دا چې ښځه کلاله وي یو ورور وارث وي، دریم دا چې سړی کلاله وي او یوه خور وارثه وي، څلورم دا چې یوه ښځه کلاله وي او یوه خور وارثه وي. نو په هر صورت کې د دوی لپاره به د مړي د مال نه 8 حصه ورکول کیږي. فان کانو اکثر من ذلک، نو که وي دوی زیات د دې نه، یو ورور یو خور نه وي بلکې 2-3 ورونه وي یا 2-3 خویندې وي، فهم شرکاء فی الثلث، نو دوی برابر برخو والا دي په 3 حصه کې من بعد وصیت، وروسته د وصیت نه یوصی بها چې وصیت کیدی شي په هغې سره، او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه. فان کانو اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث. په دې کې 5مه مسئله ده. ذالکه اشاره د اخون یا اختون ته، او د اکثرو نه مراد 2 یا د هغې نه بره دي، یعنی 2 ورونه یا 2 خویندې یا ورور او خور یا د دې نه زیات وي. شرکا یعنی 3مه حصه به د دوی په منځ کې پوره تقسیمیږي. په دې کې مذکر او مؤنث په حصو کې یو شان دي، ځکه چې د دوی د میراث استحقاق په سبب د مور سره دی، نو د مذکر فضیلت په مؤنث باندې نشته، او د میراث په مسائلو کې د یو مقام دی چې نارینه او زنانه په حصه کې برابر دي. د دې متعلق که تاسو غواړئ چې زیات تفصیل لا پیدا کړئ نو د علامه قرطبي رحمه الله تفسیر مطالعه کړئ. غیر مضار، نه به یې ضرر ورکوونکی په وصیت سره. وصیت من الله، دا کلک حکم دی د الله د طرف نه. والله علیم حلیم، او الله تعالی چې دی پوه دی او همدارنګه صبرناک دی. غیر مضار ضرر په وصیت کې په مختلفو طریقو سره وي، لکه د ثلث نه زیات وصیت کول، د وارث دپاره وصیت کول، په دې نیت وصیت کول چې د وارثانو حصه کمه شي،
همدارنګه په دین کې هم ضرر په مختلفو طریقو سره دی، لکه اقرار کول په قرض سره د چا دپاره چې د هغې ګواهان او لیکل نه وي، یا اقرار کول چې فلانی باندې چې زما قرض و هغه ماته وصول شوی دی او دا قول یې په دروغو سره وي، یا یو څیز په کم قیمت سره خرڅول یا په ګران قیمت سره اخیستل او دا په دې غرض کوي چې د وارثانو حصه کمه شي. نو ځکه الله وایي چې دا وصیت او دین وي غیر مضار، نه به یې ضرر ورکوونکی. که وصیت هم کوي دا به هم ضرر ورکوونکی نه وي، او که د دین باندې اقرار کوي دا به هم ضرر ورکوونکی نه وي. وصیتا من الله، دا کلک حکم دی د الله د طرف نه. والله علیم حلیم، او الله تعالی علیم دی په هغه چا باندې چې انصاف کوي په ورکولو د میراث او وصیت یا ظلم کوي په دې کې. حلیم صبرناک دی چې عذاب وروسته کوي په طریقه د مهلت سره د ظلم کوونکو نه. تلک حدود الله، په دې آیت کې بشارت دی هغه چا لره چې په تیر شوو احکامو باندې او خصوصا په حکم د میراث باندې د امر د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. نو ځکه الله وایي تلک دا حکمونه، دا اشاره د ټولو ذکر شوو احکامو ته، په ځانګړې توګه د میراث احکامو ته. دا پولې د الله تعالی دي. ومن یطع الله ورسوله، او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د رسول د هغه، یدخله جنات، داخل بکړي الله تعالی هغه لره جنتونو ته، تجري من تحتها الانهارو، چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې، خالدین فیها، همیشه به وي په هغې کې. وذلک الفوز العظیم، او دا کامیابي لویه ده. ومن یعص الله ورسوله، په دې آیت کې تخویف اخروی دی. ومن یعص الله ورسوله، او چا چې نافرماني وکړه د الله تعالی او د رسول د هغه نه. ابن جریج او ابن جبیر ویلی دي چې د دې نه مراد ایمان نه راوړل دي، یعنی انکار کول. ویتعد حدوده، او تیر شو د پولو د هغه نه، د حدودو د هغو نه. یدخله، داخل بکړي هغه لره نارن اور ته، خالدا فیها، همیشه به وي په هغه کې. وله عذاب مهین، او دلره عذاب دی شرمونکی. اوس به راشو قدرمنو اوریدونکو، سر نه به تر پایه پورې ترجمه بیا وورو. للرجال نصیب، د نارینهو دپاره برخه ده. مما ترک الوالدانې، د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار، والاقربون، او خپلوانو. وللنساء نصیب، او د زنانهو دپاره برخه ده. مما ترک الوالدانې والاقربون، د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار او خپلوانو. مما قل منه او کسره، که لږ وي د هغې نه او که ډېر وي. نصیبا مفروضه، برخه ده مقرره کړې شوې. واذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین، او کله چې حاضر شي تقسیمولو د مال ته خپلوان خلک، یتیمان او مسکینان. فرزقوهم منه، نو خرچه ورکړئ هغوی ته د هغې مال نه. وقولو لهم قولا معروفا، او ووایئ هغوی ته وینا نرمه، وینا ښایسته. ولیخشى الذین، او ودیریږي هغه کسان، لو ترکو من خلفهم، چې پرېږدي هغوی د ځان نه وروسته، ذریة ضعافا، اولاد کمزوری. خافو علیهم، یېره کوي په هغوی باندې د ظلم د خلکو نه. فلیتقوا الله، نو ودیریږي دوی د الله رب العزت نه چې د بل چا په ماشومانو دې هم ظلم نه کوي. ولیقولوا قولا سدیدا، او خامخا وایي دې وینا حقه برابره. ان الذين يأكلون اموال اليتامى، یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلما په ناحقه سره، انما یأکلون فی بطونهم نارا، یقینا دوی اچوي یا خوري په ګېډو خپلو کې اور. وسیصلون سعیرا، او زر دی چې داخل بشي اور ته. یوسیکم الله فی اولادکم، کلک حکم درکوي تاسو ته الله تعالی په باره د میراث د اولاد ستاسو کې. للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره په شان د برخې د دوو زنانو ده، یعنی یو نارینه به دوه برخې د یوې ښځې وړي. فإن كن نساء فوق اثنتين، نو کوي زنانه دوه یا زیاتې د دوو نه. فلهن ثلثا ما ترک، نو دوی لره دوه حصې دي د هغه مال نه چې پرېښودلی وي ده. وإن كانت واحدة، او که یوه وي، فلها النصف، نو هغې لره نیمه برخه ده. ولأبویه لكل واحد منهما السدس، او د ده د مور و پلار دپاره هر یوه لره د دې دواړو نه شپږمه برخه ده. مما ترکه، د هغه نه چې پرېښودلی وي ده. ان کان له ولد، که چیرې وي هغه لره اولاد. فإن لم یکن له ولد، او که نه وي هغه لره اولاد. وورثه ابواه، او وارثان د مور و پلار د ده وي. فلأمه الثلث، نو مور د ده لره درېیمه برخه ده. باقي مال د چا دی؟ د پلار دی.
فإن كان له إخوة او کوي د لره رونه نور فلأمه السدس مور لره بیا شپږمه برخه ده او دا برخې چې تقسیمیږي من بعد وصیت وروسته د پوره کولو د وصیت نه یوسی بها چې وصیت یې کړی وي په هغې سره او دین او د ادا کولو د قرض نه وروسته آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو لا تدرونه نه پوهیږئ تاسو ایهم اقرب لکم چې کوم یو د دوی نه زیات نږدې دی تاسو ته نفعا په نفع کې فریضة من الله حصې مقررې کړې شوي دي طرف د الله تعالی نه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی پوه دی حکمتونو والا دی ولکم نصف ما ترک ازواجکم او تاسو لره نیمه د هغه مال نه ده چې پرېښودلی وي ښځو ستاسو ان لم یکن لهن ولد که چیرې نه وي د هغوی دپاره هیڅ اولاد فان کان لهن ولد او که وي هغوی دپاره اولاد فلکم الربع نو ستاسو لره څلورمه حصه ده مما ترکنا د هغه مال نه چې پرېښودلی وي دې ښځو من بعد وصیت یوسین بها او دین وروسته د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کړی دی دوی په هغې سره او وروسته د ادا کولو د قرض نه یعنې دا میراث چې تاسې اخلئ وروسته د ادا کولو د وصیت او وروسته د پوره کولو د قرض نه به اخلئ ولهن الربع او ښځو لره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېښودلی وي تاسو ان لم یکن لکم ولد که چیرې نه وي تاسو لره اولاد فان کان لکم ولد نو که وي تاسو دپاره اولاد فلهن الثمن نو ښځو لره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې پرېښودلی وي تاسو من بعد وصیت وروسته د پوره کولو د وصیت نه توصونه بها چې وصیت کوئ تاسو په هغې سره او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه و ان کان رجل او که چیرې وي یو سړی یورثو کلالتن چې میراث ترېنه وړل کیدی شي میرات وي نه مور لري نه پلار لري او نه ولد لري او امرأتن یا ښځه داسې وي چې هغه پلار نه لري ولد نه لري وله اخون او د هغې دپاره ورور وي او اختن یا خور وي فلکل واحد منهما السدس نو هر یو لره د دې دواړو نه شپږمه حصه ده فان کانو اکثر من ذلکه نو که وي دوی زیات د دې نه یو نه دی بلکې دوه دي درې دي څلور دي نو د دوی حصه بیا د شپږمې نه دلته درېیمې ته راځي فهم شرکاء فی الثلث نو دوی برابر برخو والا دي په درېیمه حصه کې من بعد وصیت وروسته د پوره کولو د وصیت نه یوصی بها چې وصیت کیدی شي په هغې سره او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه غیر مضارن نه به یې ضرر ورکوونکی په وصیت سره وصیة من الله دا کلک حکم دی د الله د طرف نه والله علیم حلیم او الله تعالی پوه دی او صبرناک ذات دی تلک حدود الله دا حکمونه پولې او حدود د الله تعالی دي ومن یطع الله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د رسول د هغه یدخله جنات تجري من تحتها الانهار داخل بکړي الله تعالی هغه لره جنتونو ته چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به وي په هغې کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده ومن یعص الله ورسوله او چا چې نافرماني وکړه د الله تعالی او د رسول د هغه ویتعد حدوده او تیر شو د پولو د هغه نه حدود یې ونه منل یدخله نارا داخل بکړي هغه لره اور ته خالدا فیها همیشه به وي په هغې کې وله عذاب مهین او ده لره عذاب دی شرمونکی نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند د نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ